بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د MKM پر ډیره شدید غوښتنه په ټول ملک کې مردمشماري نن ورځ پیل شوې ده. دغه مردمشماري به چې له دې سره زموږ د قام زموږ د وطن ټول خبرې له دې سره تړلې دي. زموږ خواست دا دی د قام هر وګړي ته چې پارټۍ هر څه ده له هر چا سره چې ملګرتیا ده، زموږ مجلس بنیادي دا دی چې دا خلک دا سړی په مردمشماري کې خپله ونډه واخلي، برخه واخلي او په صحیح توګه خپله مردمشماري وکړي. په دې کې په ځینو غلطفهمیانو کې باید موږ نه اوسېږو او په بله خانه کې زموږ مورنۍ ژبه پښتو لیکلی کېږي. موږ خپل کور خپل خاندان په دې کور و خاندان کې موږ صرف دا یوه خبره کوو چې وروره پښتانه به ویل وربل، په انګریزي ورته وایي فیملي، په اردو چې کوم شي ته خاندان وایي. خاندان معنا چې سړي واده وکړي دا خاندان دی او هغه ته دغه خاندان لیکل، دغه بچیان ورسره لیکل او په صحیح توګه دا مردمشماري کول دا زموږ خواست دی د ټول قام، د هرې سیاسي پارټۍ، د ملا، د تبلیغي، په دې معنا د وکیل، د ډاکټر چې د کومې پیشې سره د چا تعلق دی، د دکاندار، د بازار، د هر چا دا ذمواري ده، ډیوټي ده چې خپله مردمشماري، خپل کور، خپل بچان، خپل خاندان دا ټول ولیکي او په دې توګه په اکټیو توګه باندې په خپله مردمشماري کې برخه واخلي چې د دې په نتیجه کې زموږ د بچانو د راتلونکی که سکالرشپ دی، که سیټ دی، که نوکري ده، که دوا ده، که هسپتال دی، که اسکول دی، که کالج دی، ټوله زندگی که روډونه دي، که نالۍ دي، له دې سره تعلق لري. نو په کار دا دی چې د قومي ګټو د لاسته راوړلو یا قومي ګټو تقدس ساتلو دپاره ټول قام په یوه غږ، په یوه اتفاق، په یوه خوله، په یوه زړه په دې کې ونډه واخلو، برخه واخلو، خپل ځان او خپل کور او خپل بچان د پاکستان په خانه شماري او مردمشماري کې ولیکو. خانه شماري نن شروع شوې ده، تر 4 تاریخه پورې به وي، له 4 تاریخه بعد بیا مردمشماري شروع کېږي. هر سړی خپل کور، خپل فامیل په کار دا دی چې نمبر الاټ کړي، ولیکي او دغه رنګه بیا چې مردمشماري شروع شوله بیا په مردمشماري کې خپل کور، خپله ښځه، خپل بچان ټول ولیکي او په دې معنا یې له ځانه سره کښېږدي. ډېره مننه، ډېر قدردانۍ.